د مردان په یو شنه کلي کې د شازلمی او ملالۍ ترمنځ د ماشومتوب پاکه مینه وه. شازلمی د پېښور پوهنتون محصل او د غیرت خاوند ځوان و او ملالۍ د کلي د ملک رحیمداد لور و. خو د دوی د پلارانو ترمنځ د ځمکې او اوبو په سر زور خاندانی ضد او مخالفت روان و. یوه ورځ د کلي د کوهي په غاړه شازلمی ملالۍ ته وویل: شازلمی، ملالۍ، ستا په سترګو کې داسې څه دي چې ماله پېښور دلته په منډه راولي. زه ویره نه لرم، مینه کوم او ستا د پلار حجرې ته به مرکه لیږم. ملالۍ په ویره کې وویل: شازلمیه، د خدای دپاره داسې مه کوه، دا د پښتنو کلي دی. زما د پلار په غیصه خو ته پوهیږي، دلته د مینې د نوم اخیستلو بد انجام وي او کورنۍ بربادیږي. د ملالۍ کبرجن تربور اسفندیار چې پخپله یې ملالۍ ته تمه وه، دوی دواړه په باغ کې یو ځای ولیدل. اوس همدستي ملک رحیمداد ته ورغه او د حجرې په منځ کې یې د کلي د مشرانو په وړاندې په لوړ اواز وویل: کاکا، ته په حجرې کې ناست یې او هلته ستا د کور حیا د ګل خان زوی په باغونو کې لوټي. شازلمی ستا په پګړوي او عزت په ښه ایښې ده. ملک رحیمداد د غوسې نه سور او شین شو. هغه د کلي د مشرانو سره د ګل خان د کور په لور روان شو تر څو د هغوی سخت باس خواست وکړي. کله چې هلته ورسید، په غوسه کې یې غږ کړ: ګل خانه، راوځه، نن دې د زوی د بېباقۍ فیصله کول دي. نن به دا خبره پاتې شي یا به زمونږ تعلق ختمیږي. شازلمی بې ویرې د خپل پلار سره مخې ته شو او په درناوي خو کلک اواز کې یې وویل: کاکا، ما کومه غلا نه ده کړې. ما ملالۍ ته تل د عزت په سترګه کتلی دي. که زما په مینه کې رښتینوالي ګناه وي، نو زه د هرې سزا دپاره تیار یم، خو خپله مینه نشم رد کولی. اسفندیار غوښتل چې خبره نوره هم خرابه کړي او په شازلمی باندې د حملې دپاره وړاندې شو. په دغه وخت کې ملالۍ په منډه راغله او د شازلمی مخې ته ودرېده. ملالۍ په چیغه وویل: اسفندیاره، شاتې شه. بابا، زما د سر پرېکړه په خپله وکړه، خو د یوې پاکې مینې په سر د کلي داسې میړنی جوان مه ملامتوه. دا د زړونو فیصله ده، د نفرتونو نه ده. د دوی د میړانې او د شازلمی رښتینوالۍ د کلي د سپین زیرو په زړونو اثر وکړه. د کلي مشر خټک کاکا منځته شو او د ملک رحیمداد غوسه یې سړه کړه. دواړه مشرانو: غلي شئ، غلط زمونږ دا زاړه رواجونه او خانداني ضدونه دي چې د ځوانانو ژوند خرابوي. د ځمکې لانجه به نن په جرګه کې حل شي او ګل خان به د خپل زوی دپاره د ملک کور ته د عزت مرکب بیامي. د ملک رحیمداد غوسه سړه شوه. په زړه کې د خپلې خور د زوی مینه او د هغه میړانه راویښه شوه. هغه د ګل خان په لور لاس وشت کړ او ویې ویل: نن نه پس تا زاړه ضدونه ختم. ګل خانه، نن نه پس زما لور ملالۍ ستا د زوی امانت شوه. د اسفندیار مخ تور شو او هغه د شرمه نه له کلي لاړ او د زړونو دا جنګ بالاخره محبت وګټلو.